والصلاة والسلام علی محمد رسول الله و بعد. نن به انشاءالله د امانتدارۍ په رابطه ګرانو محصلینو ته معلومات وړاندې کړم. د ښو اخلاقو له جملې څخه امانتداري ده. مخکې له دې چې موږ د امانتدارۍ او شرعي احکام او مسایل وپېژنو، نو لومړی باید محصلین د امانت تعریف وپېژني چې خپل امانت څه شي ته وایي، او د تعریف نه به وروسته انشاءالله د امانتدارۍ شرعي مسایل او احکام هغه محصلینو ته بیان کړم او شرحه به یې کړم. د امانتدارۍ تعریف علماو په بېلابېلو الفاظو سره کړی، خو د ټولو تعریفونو معنا یوه ده، مفهوم یو ده. فقط یو تعریف ما ګرانو محصلینو ته د بېلګې او نمونې په توګه باندې ذکر کړی ده. نو د امانتدارۍ د تعریف په رابطه لیکي چې الامانة هي کل حق لازمک اداؤه و حفظه. امانت هر هغه حق ته وایي لازمک اداؤه و حفظه چې په تا باندې د هغه حق ساتنه او تا باندې د هغه حق ادا کول خپل خاوند ته لازم اوسیږي، ضرور اوسیږي. دې ته امانت وایي. یعنې یو چا باندې چې د بل چا کوم حق سپارل او د هغه حق ساتل ضرور اوسیږي، لازم اوسیږي، نو دې ته ویلی شي امانت. نو دغه حق که مادي حق اوسیږي، فیزیکي حق اوسیږي چې ملموس او محسوس شي، چې په سترګو ښکاري، دې ته حق وایي، او یا معنوي حق اوسیږي. د مثال په توګه یو چا تعلیم و تربیه، پلار باندې د اولاد تعلیم و تربیه، د هغه سالمه روزنه دا حق ده. که چیرې پلار په دې رابطه غفلت وکړي، نو ده په حقیقت کې خپل امانت ته سرته ونه رسوه. همدارنګه په اولاد باندې د پلار احترام، د پلار اطاعت په ښو کارونو کې دا فرض ده. نو که چیرې پلار په رابطه اولاد دغه حق د پلار سرته ونه رسوي، نو دا هم په حقیقت کې دا امانت سرته ونه رسوه. نو بناء د امانت تعریف فقهاو او علماو کرامو داسې کړی دی چې هي کل حق لازمک اداؤه و حفظه. امانت هر هغه حق ته وایي چې په تا باندې د هغه حق ادا کول او د هغه حق ساتنه لازمي او ضرور ده. په مجموع کې امانت په دوو برخو باندې ویشلی کېږي. د امانت مفهوم په اسلامي فقه کې په دوه قسمه ده. او اولنی قسم یا اولنی مفهوم د امانت دا ده چې عام مفهوم د امانت ده. عام مفهوم د امانت داسې ده چې یا عام تعریف د امانت هغه دا ده چې امانت ټول هغه شرعي احکام چې الله تعالی انسان باندې لازمي کړي دي، او انسان دا ژمنه کړې او دا تعهد یې کړی ده چې دغه امانت به زه سرته رسوم، دغه شرعي احکامو ته امانت ویل شوی دی. ټول شرعي فرایض د الله تعالی سره انسان ژمنه کړې ده چې زه به دغه فرایض سرته رسوم. د مثال په توګه انسان ژمنه کړې الله تعالی سره چې ستا وحدانیت به منم، تا به د یو خالق، د کائناتو د خالق په توګه باندې منم. انسان ژمنه کړې الله تعالی سره چې زه به ناحقه قتل نه کوم. انسان ژمنه کړې دی د الله تعالی سره چې زه به سرقه غلا نه کوم. انسان ژمنه کړې د الله تعالی سره چې زه به د بل انسان عزت نه لوټم. دغه ټولو ته امانت ویل شوی ده. عام مفهوم د امانت دا شو چې ټول هغه شرعي فرایض چې انسان د الله تعالی سره ژمنه کړې ده، دغه شرعي فرایض او شرعي احکام دې ته امانت وایي. په تفسیرونو کې راځي چې الله تعالی ملائکو، الله تعالی د اسمانونو سره، غرونو سره او د ځمکې سره خبره وکړه. الله تعالی اسمانونو ته، ځمکې ته
او غرونو ته عقل ورکړه او بیا ورته وویل چې تاسو ما سره ژمنه وکړئ، زه تاسو ته امانت سپارم او تاسو که چیرې دغه امانت سر ته ورسو، دغه امانت ساتنه مو کړله او د دې امانت په سرته رسولو کې خیانت ونه کړو، نو ستاسو لپاره به په دنیا او آخرت کې مکافات اوسیږي، اجرونه به اوسیږي. او که چیرې تاسو د امانت کې خیانت وکړو، نو ستاسو لپاره بیا په دنیا او آخرت کې به عذابونه اوسیږي. نو غرونو مو ویل چې موږ دا کار نشو کولی، ای الله تعالی موږ دغه امانت ته چې ستا فرایض دي، ستا احکام دي، موږ ستا د عذاب نه ډارېږو چې زموږ نه کوتاهي پکې ونه شي، څه قصور پکې ونه شي. نو غرونو ورته الله تعالی ته ځواب ورکړه او اسمانونو هم ځواب ورکړه ورته او ځمکو هم ورته ځواب ورکړه چې الله تعالی موږ د دې کار نه عاجز استو، تا سره دا ژمنه نه کوو، موږ دغه امانت نه اخلو. وحملها الانسان، خو آدم علیه السلام دغه وعده ورسره وکړله چې انسان په مجموع کې آدم علیه السلام دا وعده ورسره وکړه چې الله تعالی زه به دغه امانت اخلم. نو دغه ته الله تعالی په دغه قرآني آیت اشاره کوي چې انا عرضنا الامانة، موږ وړاندې کړه امانت. ما مخکې عرض وکړه چې شرعي فرایض، د شرعي فرایضو مثالونه تاسو ته مخکې ذکر کړم. الله تعالی فرمایي په قرآن عظیم الشان کې چې موږ وړاندې کړه امانت، موږ وړاندې کړه علی السماوات اسمانونو باندې، والارض ځمکو باندې، والجبال غرونو باندې، فابین ان یحملنها، او دوی انکار وکړه د دې نه چې دغه امانت واخلي او دغه پیټی په خپلو اوږو باندې بار کړي. واشفقن منها، او وډار شو د دې نه چې داسې نه چې دغه امانت کې زموږ نه خیانت ونه شي او دغه شرعي احکام په خپل ځای نه کړی شو. وحملها الانسان، او انسان دغه امانت واخیسته، الله تعالی سره تعهد وکړه چې الله تعالی ته موږ ته دغه امانت وسپاره، زه به دغه امانت دغه شرعي احکام چې تا موږ ته ویلي دغه به سرته رسوو او دې کې به خیانت نه کوو. نو الله تعالی فرمایي انه کان ظلوما جهولا، دغه انسان چې ده څوک چې د امانت کې خیانت کوي دا ډېر ظالم ده، ډېر ظالم ده چې الله تعالی سره تعهد هم وکړو او خو بیا هم دغه امانت کې خیانت کوي او دغه امانت خپل ځای ته نه رسوي، هغه نه ساتي او خپل خاوند ته یې نه سپاري. جهوله او ډېر ناپوهه دی. نو دا عام مفهوم د امانت شو. او بل خاص مفهوم د امانت دی، خاص تعریف د امانت، خاص قسم او نوع د امانت دا دی چې هر څوک چې د بل چا یو مال ورسره موجود اوسیږي یا د هر چا سره چې د بل چا حق اوسیږي، که هغه مادي حق اوسیږي او یا معنوي حق اوسیږي، که هغه ونه ساتي او هغه خپل خاوند ته ونه سپاري په مناسب وخت کې، د په حقیقت کې د امانت کې خیانت وکړ. نو بناء امانت په دوه قسمه شو. یو عام امانت چې ما مخکې ورته عرض وکړه چې هغه الهي فرایض دي او چې انسان د الله تعالی سره وعده کړي، او بل خاص امانت چې هغه انسانان د خپل د نور انسانانو په وړاندې یا د ټولنې په وړاندې لري. نو دغه امانت که مادي امانت اوسیږي او یا معنوي امانت اوسیږي، نو د دې دواړو ساتنه فرض ده. ګڼ قرآني آیتونه او نبوي احادیث مسلمانان د امانتونو ساتنې ته هڅوي. هغه که عام امانت اوسیږي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، او یا که خاص امانت اوسیږي چې د یو چا بل چا باندې حق اوسیږي، د یو چا بل چا سره یا مادي حق اوسیږي یا معنوي، نو دې ته ویلی شي خاص امانت. نو په دې رابطه یعنی ډېر زیات قرآني آیتونه راغلي دي، نبوي احادیث راغلي. د قرآني آیتونو او نبوي احادیثونه دا ثابته شوې چې په مسلمانانو باندې فرض ده چې هغه امین اوسیږي، هغه امانتکار اوسیږي. که یو بل چا ورباندې حق اوسیږي، که مادي حق ورباندې اوسیږي او که معنوي حق ورباندې اوسیږي، هغه باید ښه وساتي او خپل خاوند ته یې وسپاري. نو په قرآن کریم کې او نبوي احادیثو کې چې کوم دلایل ذکر شوي دي، کوم قرآني آیتونه راغلي دي یا نبوي احادیث راغلي، دغه دواړو امانتونو ته شاملیږي. یعنی هم د امانت هغه عام مفهوم، هغه عام قسم چې ما مخکې ورته اشاره وکړله، یا بل هغه خاص قسم
چې په دویم قسم دی د امانتونو کې راتله چې هغه ما مخکې ذکر کړم. نو الله تعالی په قرآن عظیم شان کې او نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې د امانت ساتنې ته مسلمانان تشویق کړي دي. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې د مسلمانانو د خصوصیاتو نه ذکر کوي، د مسلمانانو صفات ذکر کوي. یو صفت پکې دا ده چې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. د مسلمانانو صفت دا ده چې دوی په خپلو امانتونو کې خیانت کوي. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مسلمانان هغه کسان دي چې په هغوی کې دغه صفت موجوده چې په امانتونو کې خیانت نه کوي، خپل امانتونه ساتي، د هغه رعایت کوي او همدارنګه د خپلو وعدو او د عهدونو رعایت کوي. نو د ده نه دا معلومه شوه چې د امانت ساتل که مادي امانت اوسیږي او که معنوي امانت اوسیږي. د مثال په توګه اوس محصل د په پوهنتون کې، استاذ د په پوهنتون کې، استاذ چې دغه وظیفه اخیستې د استاذۍ وظیفه، او دا د نظام ورباندې حق ده، د محصلینو ورباندې حق ده چې ښه تدریس وکړي او ښه آمادګي ونیسي او په خپل هغه کومه برخه کې چې دا تخصص لري هغه محصلینو ته په ښه شکل باندې انتقال کړي. نو دا یو امانت شو، د محصلینو امانت شو او د نظام د چارواکو امانت شو د استاد سره. که استاد خدای ناخواسته په تدریس کې غفلت کوي، د په حقیقت کې دغسې امانت کې خیانت وکړ. محصلینو باندې دغه امانت ده چې د استاد درس ته ښه توجه وکړي، هغه یاد کړي، هغه دپاره هلې ځلې وکړي، اخلاص وکړي. که چیرې محصل په دې رابطه قصور وکړه، د په حقیقت کې دغه امانت ونه ساته، د امانت کې خیانت وکړه. نو بناءً د امانت مفهوم ډېر لوی ده او د مسلمان د خصوصیاتو له جملې نه باید یو دا اوسیږي چې هغه امین اوسیږي، هغه چې امانت ورسره شي، که مادي امانت اوسیږي او که معنوي امانت اوسیږي، هغه کې باید خیانت ونه کړي. نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمان د صفات قرآن کریم کې خو ذکر شو چې د مسلمان د خصوصیاتو له جملې نه دا ده چې امین اوسیږي، هغه امانتکار وي، هغه امانت کې خیانت نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث شریف کې هغه څوک چې هغه په امانت کې خیانت کوي هغه د اسلام نه خارج بولي وي، هغه منافق ده. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي آیة المنافق ثلاث. د منافق نښې او نښانې درې دي. دغه درې څه دي؟ اذا حدث کذب. منافق کله چې خبرې کوي دروغ وایي، دا یوه نښه شوه. و اذا وعد اخلف. او څه وخت چې چا سره وعده وکړي هغه مخالفت کوي، د دې وعدې مخالفت کوي، هغه د وعدې مطابق عمل نه کوي. و اذا اؤتمن خانه. او څه وخت چې یو شی ورته امانت ورکړل شي هغه امانت کې خیانت کوي. نو دنه دا معلومه شوه د نبی علیه الصلاة والسلام د دې حدیث نه او د الله تعالی د هغه آیت نه چې مخکې د قرآن کریم یادونه ترېنه وکړله، د هغه نه دا معلومه شوه چې د مسلمان صفت هغه خیانت نه کول ده. خیانت دا د منافق صفت ده او نه د مسلمان. نو بناءً هر مسلمان باید امین اوسیږي د دې قرآني آیت په رڼا کې او د دې نبوي حدیث په رڼا کې. او خیانت دا د مسلمان د صفاتو له جملې نه ده. متاسفانه دغه درې واړه شیان چې زه ګورم چې په خبرو کې دروغ ویل او په وعده کې وفا نه کول او په امانت کې خیانت کول، دا زموږ او تاسې د ټولنې عام مرض دغه. زه فکر کوم چې اکثرو اشخاصو کې زموږ او تاسې د ټولنې دغه درې واړه مرضونه موجود دي چې دا ډېر خطرناکه مرضونه دي. او الله تعالی دې موږ او تاسې په خپل فضل سره د درې واړو مرضونو چې د اسلام سره ټکر لري، د اسلامي هدایت او ارشادات سره مخالفت لري، دنه په خپل فضل سره وساتي. قرآن کریم کې الله تعالی په بل ځای کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ای مؤمنانو لا تخونوا الله، تاسو د الله تعالی سره خیانت مه کوئ، والرسول او د الله تعالی د رسول سره خیانت مه کوئ. تاسو دا خبره کوئ چې زه د الله تعالی وحدانیت منم
الله تعالی منم. الله تعالی چې کوم هدایات موږ ته کړي هغه کې زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي ده، او کوم شیان چې منع کړي یاستو هغه کې زموږ د دنیا او د آخرت ناکامي ده، چې که چیرې د منع کار باندې موږ عمل وکړو، هغه نواهی د الله تعالی ونه منو. همدارنګه دا خبره کوو چې څه شی چې موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام امر کړی دی د کولو، هغه کې زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي ده. او کوم شي کې چې نبی علیه الصلاة والسلام ترې نهي کړی او موږ یې منع کړي یو، هغه کې د هغه په نه کولو کې زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي ده. نو که چیرې موږ داسې وکړو، دا زموږ خبره کوو، زموږ د هر مسلمان او زموږ د هر افغان دا خبره ده چې د الله تعالی په د اوامرو په کولو کې زموږ د دنیا او آخرت ګټه ده، او د نواهیو په نه کولو کې کوم شي چې الله تعالی او د هغه رسول منع کړي زموږ د هغه په نه کولو کې زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي ده. نو بیا هم نه د الله تعالی خبره منو او نه د الله تعالی د رسول خبره منو. نو وی داسې مه کوئ. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا، تاسو خیانت مه کوئ د رسول او د الله تعالی سره چې کومه وعده کړې ده د هغې مطابق وچلیږئ. وتخونوا اماناتکم، او تاسې خپلو منځو کې هم چې یو په بل باندې کوم حق لرئ، چې ما مخکې ورته د استازو د محصل مثالونه ګرانو محصلینو ته ورکړه، یعنې دې کې خیانت مه کوئ. د الله تعالی په اوامرو کې د هغې سره چې کومې وعدې کړي الله تعالی سره د هغه د رسول سره، او خپلو منځو کې چې تاسې کومې وعدې کوئ، نو دې کې خیانت مه کوئ. وانتم تعلمون، حال دا چې تاسو په دې شیانو باندې پوهیږئ چې خیانت د اسلام له نظره څومره لوی جرم ده، او د امانتونو ساتنه او د هغه خپل خاوندان ته سپارنه څومره لوی اجرونه او ثوابونه لري. نو د دې په اساس باندې باید تاسو د دې خیانت نه ځان وسپارئ او ځان وساتئ. علاوه له دې د بل قرآني آیت کې الله تعالی فرمایي چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تعالی امر کوي مسلمانانو، ای انسانانو، تاسو ته امر کوي الله تعالی چې ان تؤدوا الامانات الی اهلها، چې تاسو امانتونه خپلو خاوندانو ته وسپارئ. د دې آیت شریف په شان نزول کې داسې راځي چې عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه دې سره د کعبې شریفې کلیګانې وې. د کعبې شریفې د هغه قدر هغه د آدم علیه السلام نه رانیولې او تر وروستي پیغمبره پورې د هر پیغمبر په وخت کې د کعبې شریفې یو جدا عظمت و یو جدا جلال و یو جدا شان و شوکت و همیش دپاره د کعبې د شریفې احترام کېده، اکرام و عزت کېده. نو د دې کعبې شریفې کلیګانې د کلیګانو هغه شرافت یو صحابي دی په نامه د عثمان بن طلحه دې ته ورکړل شوی و. یعنې مخکې له دې نه چې نبي علیه الصلاة والسلام په پیغمبرۍ باندې مبعوث شي، هم عثمان بن طلحه سره کلیګانې وې ده، او بیا څه وخت چې نبي علیه السلام په پیغمبرۍ باندې مبعوث شو دا کلیګانې د ده سره وې، او ده به د کعبې شریفې ډېر ښه خدمت کوه. د کعبې شریفې امینو د کلیګانو، یعنې د کعبې شریفې د خونې کلیګانې ده سره وې. څه وخت چې مکه مکرمه فتح شوه دا سړی مسلمان شوی نه و. بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا کلیګانې واخیستلې او علي رضی الله تعالی عنه ته یې وسپارلې چې دا سړی مسلمان نه ده او ته دا کعبې شریفې کلیګانې ده نه واخله او ته د دې کار کوه. په دې وخت کې دغه قرآني آیت را نازل شو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تعالی تاسو ته امر کوي چې تاسو امانتونه خپلو خاوندانو ته وسپارئ. خپله عثمان بن طلحه چې سره له دې نه چې مسلمان نه ده، خو د اسلام نه وړاندې د کعبې شریفې ډېر اکرام یې کړی، د هغې ډېر عزت کړی او هغه د کعبې شریفې حق ادا کړی. نو تاسو دا کلي واخلئ بېرته هغه ته وسپارئ. بیا دغه کلي وی نبی علیه الصلاة والسلام د علي رضی الله تعالی عنه نه واخیسته او عثمان بن طلحه ته یې وسپارله. وروسته له څو مودې نه وروسته چې عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه دغه د اسلام عدالت ولیده چې سره له دې نه چې زه مسلمان نه یم او بیا هم اسلام کې امانت خپلو خاوندان ته سپارلی کېږي، دغه د کعبې شریفې کلیګانې چې ما ته وسپارله شوې ده نه دا معلومه شوه چې اسلام د حق دین ده او د عدالت دین ده.
بیا ایمان راوړو، بیا لوی صحابي ترېنه جوړ شو. په هر تقدیر باندې شان نزول دی آیت دا د خو ټولو امانتونو ته شاملیږي اوس فعلا دپاره، او امر عام ده د الله تعالی، امر عام ده هر چا کې چې د یو شي د یوې وظیفې د سرته رسولو وړتیا وسیږي، نو دا وظیفه باید هماغه ته وسپارل شي. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ان الله یامرکم، الله تعالی امر کوي مسلمانانو تاسو ته ان تؤدوا الامانات، چې تاسو وسپارئ امانتونه الی اهلها خپلو خاوندانو ته، هغه خلکو ته چې هغه وړتیا د هغو امانتونو د سرته رسولو لري. نبی علیه الصلاة والسلام په ډېرو زیاتو احادیثو کې مسلمانان به د امانتونو ساتنې ته او د امانتونو خپلو خاوندانو ته په مناسبو وختونو کې سپارلو ته تاکید کړی دی. رسول علیه الصلاة والسلام په رابطه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له. انس رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به هره خطبه کې موږ ته همدا خبره کوله، هره خطبه کې به دا خبره کوله چې لا ایمان لمن لا امانة له، هغه څوک چې امانت دار نه اوسیږي، امانت کې خیانت نه کوي، امانت که مادي امانت ورسره اوسیږي او که معنوي امانت ورسره اوسیږي، د هغه ساتنه نه کوي او خپل خاوند ته یې نه سپاري په مناسب وخت کې، نو دغه سړي سره ایمان نشته. ولا دین لمن لا عهد له، او هغه څوک چې په وعده باندې وفا نه کوي، په ژبه باندې درېږي نه، هغه دین نه بې برخه دی. دنه دا معلومه شوه چې امانت په اسلام کې څومره غټ مقام لري، چې د دین د ایمان سره تړل شوی دی. یو سړي چې امانت نه وي، نبي علیه الصلاة والسلام د دې هدایت په اساس باندې، د دې لارښوونې په اساس باندې یو سړي کې چې د امانت ماده پکې موجوده نه اوسیږي، د امانت خلق پکې موجود نه اوسیږي، د امانت ساتنې او امانت خپل خاوند ته د سپارلو استعداد، وړتیا او صفت پکې موجود نه اوسیږي، نو نبی علیه الصلاة والسلام مهرباني کوي چې دې سړي کې ایمان موجود نه ده. رسول علیه الصلاة والسلام به همیش دپاره صحابه کرامو باندې تأکید کوه چې تاسو امانت وساتئ، امانت هم وی ساتئ او خپل خاوندانو ته د مناسب وخت کې بیرته ور وسپارئ. ان تر دې اندازې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام به چا سره خدای پاماني کوله، نو په خدای پامانۍ کې به یې ورته ویل چې استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک، زه ستا دین، ستا امانتونه او ستا د عملونو پایلې الله تعالی ته سپارم. دا اوس مسنونه دعام ده. یو څوک چې چا سره خدای پاماني کوي، نو هغه ته باید دغسې دعا وکړي چې استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک، زه ستا دینداري، ستا امانت او ستا د عملونو پایلې الله تعالی ته سپارم. دې باندې خو موږ او تاسې ایمان و عقیده ده چې په احادیثو سره هم دا ثابت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک الله تعالی باندې څوک وسپاري، الله تعالی حفاظت کوي. دا زموږ او تاسو په کور کلي او منطقه کې هم دا رواج ده چې وایي الله تعالی باندې سپارم، الله تعالی باندې سپارم. حدیث شریف مفهوم دا ده چې څوک د خدای په امانۍ په وخت کې یو څوک الله تعالی ته سپاري، الله تعالی بیا ساتنه کوي. دا موږ او تاسو په کورونو کې مثلا یو سړی راوځي د کور نه وځي، خپل زوی ته پلار یې وایي چې زویه په خدای دې سپارم، یا مثلا مور یې ورته وایي چې په خدای دې سپارم، هغه فقط په دغه حدیث باندې عمل کول دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک سفر ته وځي او د کور نه وځي او د کور مشر چا سره خدای پاماني کوي، نو هغه ورته وایي چې زه دې په خدای سپارم، بیا الله تعالی د الله تعالی ژمنه دا ده، د الله تعالی وعده دا ده د سړي سره چې زه به د حفاظت کوم او زه به دې ساتم. نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغه یو طریقه هم دا و، چا سره به خدای پاماني کوله، نو مهرباني به یې کوله چې استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک، زه ستا دین، ستا امانت او ستا د عملونو پایلې الله تعالی باندې سپارم او الله تعالی ته سپارم. ستا دین دی الله تعالی وساتي، ستا امانت دی الله تعالی وساتي، او ستا د عملونو پایلې دی الله تعالی وساتي.
د ده نه دا معلومه شوه چې نبي علیه الصلاة وسلام امانتدارۍ ته او د امانت ساتنې ته همیش دپاره صحابه کرام متوجه کول چې تاسې کوشش وکړئ چې هر مسلمان باید امین اوسیږي او هر مسلمان باید امانتدار اوسیږي. ګرانو محصلینو، دا زموږ او تاسې په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې امانت فقط یو مادي شی ته وایي. یو څوک چې چاته یو شی وسپاري، هغه نه د هغه ښه وساتي او بیا د ضرورت په وخت کې بیرته وروسپاري، تنه همدې ته امانت وایي. دغه نور شیان نه دي، دغه نور شیان په امانت کې نه داخلوي. حال دا چې امانت ډېر پراخه مفهوم لري. دغه کوم تعبیر چې زموږ او تاسو په ټولنه کې زموږ ځوانان یا مجموع کې زموږ د ټولنې خلک کوي، دا تعبیر د امانتدارۍ نه غلط ده. امانتداري ډېر لوی مفهوم لري، ډېر پراخ تعبیر لري او ډېره پراخه دایره لري. فقط یو دوه درې مثالونه یې ګرانو محصلینو تاسو ته ذکر کوم. اولنی مثال دا ده چې دولتي وظیفې دغه ټول امانت دي. دولتي وظیفې امانت دي. هغه چاته باید وسپارلی شي چې هغه د دې امانت حق ادا کولی شي، یعنی دغه امانت ښه ساتلی شي او خپل خاوند ته یې ښه سپارلی شي. که چیرې یو سړی یو چارواکی یوه وظیفه چاته سپاري، داسې چاته یې سپاري چې هغه شخص د دې وظیفې د چلولو او د دې وظیفې د سرته رسولو او د دې وظیفې د ښه حق ادا کولو استعداد نه لري. دې چارواکي په حقیقت کې دغه امانت کې خیانت وکړ او دغه سړی خاین وګرځېده. د نه دا معلومه شوه چې چارواکي، د دولت مشران، والي صاحب، وزیر صاحب، رئیس صاحب جمهور، دوی باید وظیفې دولتي وظیفې چاته سپاري باید داسې کسانو ته یې وسپاري چې هغه استعداد او وړتیا د هماغې وظیفې د سرته رسولو او د هغې وظیفې د حق د ادا کولو ولري. که چیرې نااهله شخص ته یې وسپاري، داسې شخص ته یې وسپاري چې وړتیا یې نه لري، په حقیقت کې دغه چارواکی که رئیس صاحب جمهور شو، که وزیر شو، که رئیس صاحب شو، که والی شو، که بل شو، دې ټولو خیانت وکړه. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي من قلد انسانا، هغه چارواکی چې یو شخص په یو وظیفې باندې موظف کړي، هغه چارواکی چې یوه وظیفه، یو دولتي وظیفه دغسې یو شخص ته وسپاري چې په دې رعیت کې، په خلکو کې دنه غوره شخص موجود اوسیږي، غوره شخص ته یې ونه سپاري، خو د خپلوۍ په حساب باندې، د انډیوالۍ په حساب باندې، د بل معرفت په حساب باندې نااهله شخص ته وظیفه وسپاري، دولتي وظیفه، نو فقط خان الله و رسوله و جماعت المسلمین. د سړي خیانت وکړه، د چارواکي خیانت وکړه، د الله تعالی سره خیانت وکړه، د الله تعالی د رسول سره خیانت وکړه، و جماعت المسلمین او د مسلمانانو، ټول مسلمانانو سره خیانت وکړه. ورته دا معلومه شوه چې دولتي وظیفې دا شی دی امانت دی، دا یو معنوي امانت ده. دا باید چاته وسپارل شي؟ هغه کسانو ته چې دغه وظیفه په ښه شکل باندې چلولی شي او سرته یې رسولی شي. دا یو شکل شو د امانت. ګورې نبی علیه الصلاة وسلام په دې رابطه څومره زیات جدي و، دومره زیات جدي و چې ډېر نږدې ملګری به ورته راغی، ورته به یې ویل چې ما ته دغه وظیفه وسپاره. نو نبی علیه الصلاة وسلام به دې کې هغه استعداد د دې وظیفې د چلولو کته، که چیرې هغه استعداد د دې وظیفې د چلولو یې درلوده، دغه امانت یې سرته رسولی شو او خیانت یې پکې نه شو کولی، د دې وظیفې حق ادا کولی شو، بیا دا وظیفه یې ورکول او که نه دا وظیفه بیا نه ورکولی. د مثال په توګه یو ځل ابوذر رضی الله تعالی عنه راغی او رسول علیه الصلاة وسلام ته یې عرض وکړه چې ای د الله تعالی رسوله، ما ته دغه فلانۍ دولتي وظیفه وسپاره، یا یو جي کې مې والي مقرر کړه، یو جي کې مې وزیر مقرر کړه، یو جي کې مې مدیر مقرر کړه. نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وایي چې یا ابا ذر، ای ابوذر، انک ضعیف، ته ضعیفی، ته دغه وظیفه دغه سرته نشي رسولی، د دې اهلیت او وړتیا نه لري، و انها امانة، او دغه دولتي وظیفه چې ته غواړې دا یو امانت ده، و انها یوم القیامة خزي و ندامة،
او دغه وظیفه دولتي وظیفه د قیامت په ورځ باندې د خلکو د خجالتیا او د پښیمانتیا سبب ګرځي. الا من اخذها بحقها وادى الذي عليها، مگر هاو کسانو ته دغه دولتي وظیفه خجالتیا نه وسیږي او پښیمانتیا نه وسیږي چې د دې دولتي وظیفې د چلولو وړتیا لري او بیا حق ادا کولی شي، چې حق وړتیا هم ولري او حق ادا کړي، هغوی دپاره بیا دغه دولتي وظیفه د خجالتیا او پښیمانتیا نه ده. نو وګورئ نبی علیه الصلاة والسلام خپل کلک ملګری د جهاد په صف کې به ابوذر رضی الله تعالی عنه سره خوا په خوا باندې ولاړو. د نبی علیه الصلاة والسلام د علم په حلقاتو کې به همیش دپاره به ابوذر رضی الله تعالی عنه سره ناست و. ابوذر رضی الله تعالی عنه کې نه د تقوا کمی و او نه د علم کمی و. څه شی و؟ هر اداره چلول ځان ته یو جدا استعداد لري. دغه دولتي وظیفې دا ځان ته یو جدا استعداد غواړي، یو جدا مهارت غواړي، یو جدا لیاقت غواړي او جدا وړتیا غواړي. خو ابوذر رضی الله تعالی عنه کې تقوا موجوده وه او علمیت هم پکې موجود و، خو د ادارې د چلولو دغه نور وړه او نور ضروري شرایط پکې موجود نه وو. نو ابوذر رضی الله تعالی عنه ته وایي خپل دغه حدیث خپل ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې ما نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړ او نبی علیه السلام داسې راته وویلې. دنه دا معلومه شوه چې زموږ دولتي چارواکي دا دولتي وظیفې دا یو امانت وګڼي او داسې کسانو ته وسپاري، دغسې کسان والیان مقرر کړي، دغسې کسان وزیران مقرر کړي، دغسې ولسوالان مقرر کړي، دغسې کسان رئیسان مقرر کړي چې استعداد او وړتیا د دې امانت د حق د ادا کولو ولري. ګورئ د یوسف علیه السلام په قصه کې راځي، یوسف علیه السلام د مصر بادشاه ته لګیا ده، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم. ګورئ یوسف علیه السلام خو پیغمبر و، علمیت هم درلوده. نو قصه یې ډېره اوږده ده، تاسو ګرانو محصلینو ټولو ته معلومه ده. نو څه وخت چې د مصر بادشاه سره دا معتمد ګرځي، د هغه د مقربینو له جملې نه ګرځي، نو هغه ته لګیا ده، د مصر بادشاه ته یو ورځ لګیا ده، ورته وایي اجعلني على خزائن الارض، ما د دې هیواد په خزاینو باندې مقرر کړه، د دې هیواد د خزانې ماته وسپاره، مالونه مالی چارې مالی وزارت ماته وسپاره. انی حفیظ علیم، زه ډېر امانتدار یم او ډېر پویم. ګوره دنه دا معلومه شو هغه خو پیغمبر و، یوسف علیه السلام پیغمبر هم و او علمیت د علمیت انتها هم ورباندې وه، بې اندازې علمیت هم درلود او د الله تعالی پیغمبر هم. تقوا، پیغمبري، علمیت دا یوسف علیه السلام کې موجوده وه. خو یوسف علیه السلام هغه باندې اکتفا نه کوي، ورته وایي چې ما د مالی وزیر وټاکه، په ننني اصطلاح باندې مالی چارې د ملک ماته وسپاره. انی حفیظ علیم، زه ډېر ښه امانتدار یم. خالی امانتداریم کافي نه کوي، عالم ډېر پویم، امانتدارم یم هم پویم. دنه دا معلومه شوه چې دولتي وظیفو دپاره څو شیان شرط وګرځول شو: دینداري، علمیت، وړتیا، استعداد او هغه کومه وظیفې دپاره چې کوم قسم مهارت په کار اوسیږي هماغسې باید ولري. داسې به نه کوې چې مثلا ته به راخلې ملایي به انجینر صاحب ته سپارې یا انجینري به ته ملا صاحب ته سپارې. هر شخص به ګورې، هغه مسلک به ګورې، هماغه نه د هماغې مسلک مطابق اشخاص به ته لټوې او هماغه وظیفه به ورته سپارې. متاسفانه زموږ او تاسې د ټولنې غټه بدبختي هم دا ده چې موږ انجینر صاحب اخلو، ډاکټر صاحب وظیفه ورته سپارو، د طب د ډاکټر او د طب ډاکټر صاحب اخلو، د انجینر صاحب وظیفه ورته سپارو، د ملا صاحب وظیفه اخلو، هغې دپاره یو زراعتدان سپارو، زراعت وظیفه اخلو، یو ملا صاحب ورته سپارو، یو دیني عالم ورته مقرر. دا هغه څه دي چې زموږ او تاسو د بدبختۍ اسباب یې را برابر کړي. دا یو مثال شو ګرانو محصلینو ته د امانت په رابطه. یو بل مثال یې داسې ده چې زموږ د پوهنتون استادانو ته دا خبره راجع کېږي. څوک چې
په اسلام کې په اسلامي شریعت کې چاته یو دولتي وظیفه وسپارل شوه او یو تړون یې وکړ او یو تعهد یې وکړ چې زه به دا وظیفه سرته رسوم او یو معاش ورته وټاکل شو د دې معاش نه علاوه که نور معاش اخلي د په حقیقت کې د امانت کې خیانت وکړه. د مثال په توګه موږ د دولت مامورین استو دلته مقرریږو نو خامخا څوک چې دولت مامور مقرریږي شرایط ورته معلومي چې ستا دا وظایف شو ستا وجایب دا شو ته به دا کار کوې دا کار کوې دا کار کوې دا کار به کوې او د هغه په بدل کې به ستا دپاره دغه امتیازات اوسېږي دغه امتیازات اوسېږي دغه امتیازات اوسېږي. که د دغسې شرایطو نه علاوه نور امتیازات اخلي دا په خیانت کې استعمالي راځي په اسلامي فقه کې. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې رابطه من استعملناه علی عمل څوک چې موږ په دولتي وظیفې باندې مقرر کړ. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما یو څوک مقرر کړ دولتي وظیفه مې ورته وسپارله والي مې مقرر کړ وزیر مې مقرر کړ رئیس مې مقرر کړ استاذ مې مقرر کړ فرزقناه رزقا هغه لپاره بیا موږ معاش وټاکو چې ستا معاش به دومره اوسېږي فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. د دې معاش نه علاوه که نور څه واخیسته د په حقیقت کې غلا وکړه او خیانت یې وکړه او دغه امانت یې نه ده دغه امانت یې څنګه چې مناسب و حق ادا نه کړ. دنه دا معلومه شوه چې د دولت کوم مامورین چې دي په کوم شي باندې چې د دولت سره تعهد وکړي او هغه شی سرته ونه رسوي او د معاش تعهد سره یو شی شو اوسېږي د شرایطو نه بهر بل شی د خپل وظیفې نه استفاده پکې وکړي ناوړه استفاده پکې وکړي نو دغه هم خیانت ګڼل شوی دی او د هغه کوم نصوص چې ما مخکې یادونه ترېنه وکړه د قرآن کریم کې او نبوي احادیثو کې دغه نصوص تر وعید لاندې راځي. دا خو د هغه څوک د هغه دولتي مامور په رابطه کې وشو چې هغه په خپله وظیفه کې سستي کوي هغه خپله وظیفه په احسنه شکل او په احسنه طریقه سرته نه رسوي او څوک چې خپله دولتي وظیفه په ښه شکل باندې سرته ورسوي هغه لپاره بیا اسلام کې ډېر زیات اجرونه او ډېر زیات ثوابونه ذکر شوي دي. فقط یو حدیث د مثال په توګه ګرانو محصلینو ته ذکر کوم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي العامل اذا استعمل فاخذ الحق واعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع الى اهله. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو څوک په دولتي وظیفې باندې مقرر شو یا شخصي وظیفه دا موږ تاسو یو سړی کور والا راځي یو ګلکار مقرری خپل کور دپاره کار باندې کوي یو مزدور مقرری د نبی علیه الصلاة والسلام دا کوم احادیث چې دي دا جوامع الکلم دي دا ډېر د مفهوم زښته زیات دی یعنی تنها موږ دولتي وظیفو پورې دا منحصر کولی نه شو. د شخصي وظیفې چې دي مثلا یو سړی مزدوري کوي یو بادار سره خپله مزدوري کوي یو سړی د ګلکاري کوي یو کور والا سره ګلکاري کوي هغه ټول په همدغه شیانو کې راځي. نو خبره د دولتي وظیفې کوو ځکه چې زموږ تاسو سره مستقیما اوس اړیکه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي العامل اذا استعمل کله چې یو دولتي مامور مقرر شي والی مقرر شو وزیر مقرر شو بالاخره یو معلم و استاذ مقرر شو فاخذ الحق واعطى الحق حق واخیسته او خلکو ته حق ورکړه. مقصد دا ده چې محصل ته د نمرې ورکړل د خپل استعداد مطابق واعطى الحق او په خپل درس ته مناسب وخت کې حاضر شو هماغسې حق تدریس وکړو نو لم یزل کالمجاهد فی سبیل الله حتی یرجع الی اهله. دا چې وایي د خپل کور نه وځي او بیرته تر هغې پورې چې کور ته راځي د هغې مجاهد اجر و ثواب ورکولی کېږي چې هغه توپک په وبږه کړی ده او د جنگ په میدان کې د کفارو سره جنګیږي هغه لپاره چې الله تعالی کوم اجر ورکوي عین اجر هغه د دولت مامور ته ورکوي چې هغه په دولت کې مقرر اوسیږي هغه خپله وظیفه کې خیانت ونه کړي هماغه خپل د قرارداد مطابق باندې وچلیږي خپل حق واخلي او خپل حق
او د نورو حق ورکړي، نو دا یوه غټه ګټه شوه. دا بل شکل د امانت شو. او وروستی شکل د امانت هغه ګرانو محصلینو چې تاسو ورته متوجه اوسیږئ، هغه مجالس دي. دا زموږ او تاسو مجلسونه، موږ چې چا سره خبره کوو نو هغه خبره باید ځان سره وساتو او هغه باید نشر نه کړو. او د دې نه بیا ډېرې لویې فتنې پیدا کېږي. د مثال په توګه زه یو مجلس کې ناست اوسېږم، د مجلس کې خبره کېږي، یو چا نه یوه خبره وځي، زه دغه خبره واخلم ما نفر ته یې ورسوم، په حقیقت کې ما د دوو کسانو ترمنځ د بغض و عداوت و کینې او د دښمنۍ زمینه مساعده کړله. خامخا انسان په یو مجلس کې یوه خبره باید د خولې نه وځي، نو دغه خبره باید امانت وساتل شي، د دې په خاطر باندې چې اسلام د دښمنیو مخه نیول اوسیږي، د خلکو په منځ کې د بغض او کینې د پیدا کېدو مخه یې نیولې اوسیږي. بیا نبي علیه الصلاة وسلام په داخل د یو مجلس کې چې کومې خبرې کېږي دغه امانت ګڼلی دی، چې د مجلس غړي دغه امانت باید بهر نه کړي او خپور یې نه کړي، بل چا ته یې ونه رسوي. علاوه له دې زما یو ملګری دی مثلا ما سره مخامخ شي، یو چا په رابطه خبره وشي، ما سره چې خبره وشوه او دغه خبره نه ده زه واخلم ما نفر ته یې ورسوم چې یاره فلاني ستا په رابطه دغه خبره وکړله، نو کېدای شي د سړي چې ما دا خبره کړې ساوشي اوسېږي، نو زه باید دغه محفوظ وساتم او دغه نه ده دغه خبره چې ما ته کړې دا باید امانت وګڼم او باید دغه افشا نه کړم او خپور نه کړم او اصلي سړي ته یې ونه رسوم. نو ځکه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې المجالس بالامانه، دا مجلسونه کې چې کومې خبرې کېږي دا امانت دي، دا باید محفوظ وساتل شي او دا باید خلکو ته ښکاره نه شي او دا باید د راست په توګه باندې وساتل شي. الا ثلاثه مجالس، مګر درې مجلسونه د دې خپرول وي پکار دي. په دریو مجلسونو کې چې خبرې کېږي هغه پټ ساتل پکار نه دي، هغه باید خپرې شي. دا درې مجلسونه څه دي؟ سفک دم حرام، که چیرې په یو مجلس کې داسې یو تصمیم نیول کېږي چې موږ ناحقه قتل کوو، یو سړی پاڅېږي او چا ته وایي والله فلانی نفر مړ کوم، ناحقه یې مړ کوم، نو بیا نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې نه، دا خیانت نه ده، دا باید لاړ شي او په ډېر حکمت باندې نفر ته وایي چې یاره فلاني دغسې خبره وکړه، یا فلاني مجلس کې د ناحقه قتل کېدلو تصمیم ونیول شو، پرېکړه وشوه، نو نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې دغسې مجلس اوسېږي چې د یو چا د وژنې تصمیم پکې نیول شوی اوسېږي او د یو چا د وینې تویولو تصمیم پکې نیول شوی اوسېږي، دا امانت نه ده. د دې مجلس خبرې باید خپرې شي او د مجلس راز باید برسېره شي. او فرج حرام، او یا داسې اوسېږي چې په یو مجلس کې د زنا تصمیم نیولی کېږي چې والله فلاني جي کې به زنا کوو شی کوو، نو نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې د دغسې مجلس راز هم بیا افشا کول پکار دي تر هغې پورې چې دغه د یو چا حیثیت چې له منځه ځي د هغه مخه ونیول شي. او اقتطاع مال بغیر حق، او یا داسې یو مجلس اوسېږي چې یو چا نه ناحقه مال د اخیستنې تصمیم نیولی کېږي، پرېکړه پکې کېږي، نو دغه مجلس هم د دغه مجلس راز ساتل هم پکار نه دي او دغه باید افشا شي او دغه باید خپور شي تر هغې پورې چې د مال خاوند د دغه تصمیم نه خبر شي او دغه جرم د واقع کېدو مخه ونیولی شي. زما د خبرو خلاصه همدا شو ګرانو محصلینو چې امانت دا یو عام مفهوم لري په اسلام کې. هر هغه حق چې د بل چا که مادي حق اوسېږي موږ باندې، که معنوي حق اوسېږي، که به د بنده حق اوسېږي او که د الله تعالی حق اوسېږي، چې هغه موږ او تاسو ښه وساتو او بیا یې خپل خاوند ته وسپارو، دې شخص ته ویلی شي امانتدار. او که چیرې یو څوک د الله تعالی حق ونه ساتي او هغه الله تعالی ته ونه سپاري، هغه وظیفه هغه الهي حکم عملي نه کړي، او یا د یو بل چا موږ باندې یا مادي یا معنوي حق اوسېږي هغه خپل خاوند ته ونه سپارو او د هغه حق ښه ساتنه ونه کړو، دا په حقیقت کې موږ او تاسو د خیانت د جرم مرتکب کېږو. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې موږ او تاسو هر محصل او هر مسلمان د امانتدارۍ په صفت باندې ملبس او مزین اوسېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.